دا دنیا چې خدای پاک پیدا کړې ده، په دنیا کې چې مخلوقات پیدا کړي، په مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات انسانان پیدا کړي، د یو مقصد لپاره پیدا کړي. چې هغه مقصد پوره شي نور ځای قیامت راځي. مقصد چی ده؟ عبادت. رب کریم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. موږ د عبادت لپاره پیدا یو. دا نور دنیا موږ ته پیدا ده. خلق لكم ما في الارض جميعا سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. په مختلفو آیاتو کې یا په یو آیات کې دواړه راته جمع کړي دي. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم. عبادت وکړه د هغه رب چې ته پیدا کړی او تا پلارو نیکه پیدا کړي دي، مځکه درته پیدا کړی، اسمان باران در باندې اوري، رزق بندوبست کوي. نو زندگی د دنیا د یو عظیم مقصد لپاره ده چې د رب کریم عبادت ده. دا عبادت چې کامل شي نور به ذات دنیا رنګیږي. لکه د دغه اول مثال، څوک چې د مرض لپاره علاج شروع کی، لکه بعضې مرضو لپاره ډاکټران خپل کورس 3 میاشتې به دا کورس کوي، 6 میاشتې کورس، کال کورس. اوس چې دغه کورس پوره شو 3 میاشتې او مرض ورک شو، بیا علاج کوي. نور مقصد پوره شو، نور په دوایي کې خو خوند نه اخلي چې ځان په مړی. د ځان د مړښت لپاره، د خواهشاتو لپاره خو دوایي نه خوري، خو چې د کوم مقصد لپاره علاج و، هغه علاج مقصد پوره شو نو بس علاج ختم. غنم وکري په مځکه کې، څو شپې یوې کوي، مځکه برابروي، تخم پکې واچوي، دغه تخم شین شي، ونه وکي، په سر باندې وږی وکي، وږی دانې ویدسي، دانې پخې شي. هغه تخم چې د څه غرض دپاره و، مقصد پوره شو چې هغه د تخم رسېدن ده، بیا نو لبسې راواخلې، لور راواخلې ریبې. د دوام دپاره خو یې نه پرېږدي دا لته، خو دا کرل اچول په مځکه کې د ریبلو په مقصد و چې فایده تر واخلې. قل هو الذي زرعكم في الارض. موږ هم دغسې کرلي یو په مځکه کې، چې مقصد پوره شي نو بیا به مریبي، اجل مرګ ده که نه، لور ده، د هر څوک نه پاچا پرېږدي نه ګدا پرېږدي. خو د دغه عبادت کمال دا چې راځي په 2 طریقو راځي. چې عبادت کامل شي نور ذات دنیا رنګیږي، خو کمال په 2 طریقو ده. کمن کیفن. کمن د افرادو په لحاظ د الله په علم کې ازلا چې څومره تر قیامت پورې د اسلام خاوندانو مؤمنین وجود لري، چې هغه پوره شي، چې نور ذات مؤمن نه پیدا کیږي، عددن پوره شي، نو د دنیا بړنګي. یو کیفن ده چې د اخلاص په لحاظ کمال ته ورسیږي، نور په د دنیا رنګي. ایمان، اسلام، وروسته ذکر شو احسان. دا احسان کیفیت ده. د دغه ایمان او د اسلام کمال کیفن چې راځي په احسان راځي. دغه مقصد پوره شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په دومره اعلی اخلاص چې رسول الله کوم عبادت کړی د په مخلوق کې بیا بل څوک داسې نشي پیدا کېدی چې هغه عبادت وکړي. نو کیفن کمال ته رسېدلی، خو کمن پاتې ده. نوی موږ او تاسو نوی زمن زیږي او لویږي، ایمان راوړي، الحمدلله په اسلام لګیا دي. نوی کافران را مسلمانېږي، چې نبی علیه الصلاة والسلام ویلي دي چې تر څو دا دنیا نه ځي، چې تر څو دغه دین هر د وړیو کور کېږدۍ ته او د لوټو کور ته نه یې رسېدلی، بعز عزیز و ذل ذلیل، چې دا وخت عیسی علیه السلام نه بعد ده. عیسی علیه السلام باب کې موږ تاسو ته حدیث را روان دي چې راشي جزیه نه قبلوي، صلیب به ماتوي، خنجر به وژني، یا ایمان یا قتل، یا ایمان یا قتل. داسې وخت به خدای متعال راولي چې یو وارې به دا روی زمین ټول اسلام نیسي، چې پوره شو، کمال ته ورسېده، بیرته بیا تغییرات شروع کیږي. چې مسلمان مري
اخر چې کم مسلمانان پاتې یو هوا راپورته شي د زکام په شکل باندې هغه دخان چې 40 ورځې ده مسلمانان ټول پکې مړه شي په آرامه طریقه مړه شي چې صرف کافران پاتې شو په دغه ځای کې خدای په قیامت راولي نو من وجه کمال راغلی د عبادت من وجه نه د راغلی کیفن پوره شوی عددا نه د پوره شوی لکه دغه خبرې ته چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي په دغه کې اشاره وکړه انا وسعت کهاتین زه قیامت داسې یو یعنې لکه دغه ګوته چې د دغې ګوتې نه مخکې ده زه د غومره تر مخته یم په ما پسې قیامت را روان ده لکه هغه روایت کې چې پیغمبر علیه السلام یې زه په اوسیلي د قیامت کې یم پکې نه اوسیله یې د انسان د خولې نه چې کومه ساه باسي د نږدې ځای کې چې هوا لګېږي زه په اوسیلي د قیامت کې یم بل نبی په ما پسې نه راځي اوس نو چې دنیا د مقصد کوم مقصد لپاره چې هغه پوره شي نو خود به پوښتنه ذاتي بیا د زوال کېږي چې بیا نو څه وخت ده دغه بل مثال مدرسو کې د دستاربندۍ لپاره جلسه جوړیږي یوه ورځ دوه ورځې مخکې د دغه لپاره بندوبستونه د خیمو درولو یې تجرونه درېږي کناتونه راتاویږي اوس یو ناولده سړی راغی اول د دغه پوښتنه کې دا د څه شي لپاره بندوبست شروع ده هغه ورته چې د دستاربندي سبا ته دستاربندي ده اوس که دستي بیا دا پوښتنه پسې وکړي چې څه وخت ختمیږي دا تجرونه بیرته څه وخت رنګول کېږي دا بېځایه پوښتنه ده خو دا خو پوهېږي چې جوړېدن د دوام دپاره نه ده دغه چې په کرایه باندې نیولي دي دا یو وخت لري اوس نو د آخري وخت ذاتي پوښتنه وشي چې د جلسې اختتام په څو ده په 2 بجې جلسه شروع کیږي د 8 بجو نه ختمیږي مثلا په 2 بجو باندې د چې اول په مقصد ځان پوه کو چې جلسه د چی شي لپاره ده به د ست د انتها پښتنه وکي دا سوال به ربط نه ده نو دلته دغه سوال د ساعت دا وای به ربط نه ده چې د ایمان د دین لپاره د دین کمال په احسان راځي کیفن خو پوره شو نو د ست پښتنه ده چې نو د قیامت به راځي څه وخت نو هغه ته وای چې هغه عدداً علم موږ ته نشته چې څومره نور انسانان بلیا پاتې دي الله په علم کې چې هغه مسلمانېږي خو دلته په جواب کې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې نه ورته ویلې چې ما ته علم نشته عنوان عام که مل مسئول عنها څوک هم په دنیا کې چې د هغه نه پوښتنه د قیامت په باب کې وشي هغه نه د عالم تر هر چا نه چې څوک هم پوښتنه وکړي طالب او ملا دواړه په دغه کې برابر دي چې نه ملا ته په دغه مسله کې علم شته نه طالب ته په دغه کې شته نو داسې پوښتنه دې څوک نه کوي جبرائیل امین په دغه پوه کې دا مقصد خو دا و چې د 23 کلو د زندگی په اخر کې پوښتنه کوي د ټول دین خلاص راګرځي مهم دا د اسلام پوښتنه وکړه د ایمان پوښتنه وکړه د اخلاص پوښتنه وکړه قیامت څه کوي چې قیامت پوښتنه کوي موږ تاسو ته دوم طرف ترمذی کې بیا را روان ده صحابي مبارک نبی علیه السلام ته مته ساعه قیامت څه وخت ده هغه ورته قیامت پوښتنه څه کوي چې دې ورته تیار کړي دي دا سوچ وکړه چې د عمر خدای را کړی خو دغه لپاره چې قیامت ته زه تیاری وکم تیار کړي دي چې دي صحابي مبارک خجالت شو غلی شو بیا وروسته جواب کې ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر نفلی منځونه یا ډیر صدقې یا ډیر جهادونه دا عمل خو به نه دي کړي صرف دا شی خو شرط کې چې د الله تعالی سره ډیر محبت لرم د رسول الله سره ډیر محبت لرم نو نبی علیه الصلاة والسلام دته اطمینان ورکوي المرء مع من احبه اوس مهم دا د پوښتنه وکړه چې ما کړي څه دي دا پوښتنه حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام د جبرائیل علیه السلام نم کړې وه هلته جبرائیل علیه السلام دغسې عذر ورته ویلی مل مسئول عنها بعالم من السائل په ملائکو کې رازدار د رب ناموسي کردګار جبرائیل امین ده ځکه د وحی علوم دي د وحی ډیوټي او ذمواري ټوله دته ورسپارل شوې ده په ملائکو کې هغه لوی مقام د جبرائیل علیه السلام هغه اظهار د عجز کوي
په انسانانو کې لوی مقام د علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې علم الاولین والآخرین ورکړی شوی ده هغه هم اظهار د عجز کوي. نو په دغه باندې هیڅوک هم علم نه لري چې قیامت په څه وخت وي.